سلامونه او وخت مو پخیر. پام راړم د کندوز رادیو د دې سات مهم او رسۍ خبرونه ته. نن یک شنبه د سلواغې 12 نیټه ده چې د 2024 کال د فبرورۍ د لومړۍ نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته عبدالجلیل سات وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د شیرخان بندر لارې د افغانستان صادرات 80 سلنه زیات شوي. د کورنیو تولیداتو ملاتړ د صنعت پیاوړتیا او د وارداتو مخنیوی کوي. د کندوز په قرهزال ولسوالۍ کې د وزلوبې سیالۍ ترسره شوې. او امریکا، اسرائیل او سعودي ته د 15.8 میلیارډ ډالرو د وسلو پلور تصویب کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د شیرخان بندر لارې د افغانستان صادرات 80 سلنه زیات شوي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو ویلي چې د تیر کال پرتله د شیرخان بندر لارې د افغانستان صادرات 80 سلنه زیات شوي دي. د یادې خونې د صادراتو پانګونې د پراختیا مدیر مسعود وحدت ویلي چې هر ورځ له 50 څخه زیات موټر د شیرخان بندر لارې تګ او راتګ کوي او د افغانستان کورني تولیدات تاجکستان، چین، روسیه او قرغیزستان ته لیږدوي. نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان په کورني تولیداتو کې سبزیجات، ممیز، کچالو، میوې او نور توکي شامل دي چې د پاکستان سره د سوداګرۍ تر ځنډ وروسته د هیواد لپاره د صادراتو ښه زمینه برابره شوې ده. د کورنیو تولیداتو ملاتړ د صنعت پیاوړتیا او د وارداتو مخنیوی کوي. د قانونونو صنایعو خونوي که چیرې په امارتي ادارو او دولتي قراردادونو کې له کورنیو تولیداتو ګټه واخیستل شي، د هیواد صنعت به پیاوړی او کورني تولیدات به وده وکړي. په ورته وخت کې د کورنیو تولیداتو ټولنه هم له ټولو امارتي ادارو او خلکو غواړي چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي او خپلې ټولې اړتیاوې له شته تولیداتو پوره کړي. افغان تولیدونکي بیا ډاډ ورکوي چې تولیدات یې په نړیوالو معیارونو برابر دي او ترې ګټه اخیستل وي تولیدات پیاوړي او د وارداتو مخه به ونیول شي. د کندوز په قرهزال ولسوالۍ کې د وزلوبې سیالۍ ترسره شوې. د کندوز ولایت د بدني روزنې ورزش ریاست تر چتر لاندې د وزلوبې فدراسیون او د قرهزال ولسوالۍ د ورزشي کمیټې په همغږۍ د یادې ولسوالۍ په کچه په صالح آباد سیمه کې د وزلوبې سیالۍ ترسره شوې چې پکې شاوخوا 50 چپندازانو ګډون کړی و. د دې سیالیو موخه د نننوي ورزشونو ودې ته دوام ورکول او خلکو ته یوه سالمې تفریح برابرولو. روسي خبردار چې امریکا، اسرائیل او سعودي ته د 15.8 میلیارډ ډالر د وسلو پلور تصویب کړ. امریکا اسرائیل ته د 6.8 میلیارډ ډالر او سعودي عربستان ته د 9 میلیون ډالر په ارزښت د وسلو پلور منظور کړی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه پریکړه په داسې حال کې شوې چې د ایران پر ضد د احتمالي پوځي بریدونو په اړه سیمه کې کړکېچ زیات شوی دی. راپور کې راغلي چې دا چاره د غزې اوربند او تر جګړې وروسته د بیا رغونې د پلان د بهیر سره هم تړاو لري او د راتلونکو پړاوونو لپاره د نړیوال امنیتي ځواک ځای پر ځای کول او د حماس بې وسلې کول لوی ننګونه بلل کیږي. دا د دې مهال مهمه ورستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله مو مل شه.